سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغې اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و